اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم. ګرانو کتونکو ستاسو ملګری ستاسو ورور شهرباز خان په دغه تمه په دغه هیله چې ټول ملګري به روغ جوړ او د ژوند نه به مزې اخلي. ملګرو دا وخت چې کوم دی 10:09 بجې دي او 9 تاریخ دی د جمعې ورځ ده او په بډابیره کې ولاړ یو چې را سره نوربصر صاحب، کار عمران صاحب، آیاز صاحب، زرار صاحب را سره ولاړ دی او ناڅاپي شعرونه به دی ناورو او په دې شعر باندې زه زرار صاحب له دعوت وکړم چې څوک ځان کافر کې ستا ښکلا پسې خبرې کوي. بصر صاحب، څوک ځان کافر کې ستا ښکلا پسې خبرې کوي او چا دې د حسن په مذهب باندې ایمان راوړی. نو په دې شعر باندې چې کوم دی زه زرار صاحب دعوت ورکوم چې تاسو ته یو څو شعرونه وړاندې کړي. ډېر ښه بچي. زه به دغه یو څو شعر ووایم چې شور مې د ستړي زړه د ستړو پر هرونو لاړو، یو سړی څه لاړو چې خوند د ماښامونو لاړو. او موږ سرونه ورته ټیټ کړل، احترام مو وکړو. بصر صاحب، موږ سرونه ورته ټیټ کړل، احترام مو وکړو. هغه چې پاس لاړو زمونږ په سرونو لاړو. او دا ځینې خلک به سړي ما په لاس جوړول، خو لیونی شومه هنر مې د لاسونو لاړو. او په داسې وخت کې حق ویل د هر چا وس کې نه دي، دا خو زرار و چې سره د زنځیرونو لاړو. دې بصر صاحب تاسو به راته یو شعر ساده غوندې وړوکی غوندې شعر را سره. زه خو شاعر نه یم، خو څه خاص چندانې هغه زمونږ د افغانانو ملګرو خبره چې ساتل به مې بازونه د کونترو په دوکان، څو غله مې کېنولي وو د زرو په دوکان. کسابو مجامو نه مې د وینو بوی راتللو، خو پی مې خرڅول هم د ډمبرو په دوکان. او دې ښار کې د خیرات زکات رواج نه و ملګرو، روټۍ مې لټولې د نهرو په دوکان. ډېره مننه ملګرو. دا موږ سره بصر صاحب و زرار صاحب او دا یو شعر د عبید ملنګ خبره به چاته ډالۍ وي چې ولې پاکستا هغه زاړه لوزونه نه ښکاري، ولې پاکستا هغه زاړه لوزونه نه ښکاري او نن خو دې د سترګو پښتنو خبرې نورې دي. اجازت نه غواړم، د دوی الله په امان. والسلام.